د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت دی د فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو موقع باندې د رمضان مبارک ذکر وکړو د روژې د میاشتې ذکر یې وکړو نو په دې سلسله کې نبی علیه السلام وفرمیل چې د رمضان روژه تر هغه وخته پورې ونیسئ څو پورې ستاسو میاشت نه وي کتلي او تر هغه وخته پورې مه ختموئ څو پورې ستاسو د شوال میاشت نه وي کتلي که په 29 د میاشتې میاشت ښکاره نه شوه نو تاسو بیا حساب پوره کړئ یعنې 10 ورځې پوره کړئ د دې حدیث روایت صحیح بخاري او صحیح مسلم کړی دی محترم مسلمانانو ورونو دې حدیث ته دا خبره معلومه شوه د رمضان په مسایلو کې د یو مسله دا هم زده کړو چې د میاشت د روژې دپاره معیار او قانون او اصول او ضابطه دا میاشت کتل دي روژه به په کتلو سره نیسي او په کتلو سره به خوري یعنی اختر به ان روژه چې کله شروع کوي د میاشتې په کتلو سره به شروع کوي لکه دا اوس چې کومه میاشت روانه ده د 28 د تاریخ د شعبان چې شو مسلمانان به میاشت ګوري که میاشت یې وکتله سبا به روژه ونیسي که میاشت یې ونه کتله بیا به 10 د شعبان پوره کړي بیا به روژه نیسي دارنګې چې روژه ونیوله روژه شروع شوه روژې په 29 به میاشت ګوري که میاشت یې وکتله سبا به اختر وي که میاشت یې ونه کتله بیا به بله ورځ اختر وي 10 به پوره کوي نو دې وجې نه مسلمانانو ورونو دا مسله به چې موږ او تاسو زده کړو چې موږ او تاسو په کوم ملک کې اوسېږو په هغه ملک کې چې اسلامي حکومت وي حکومت دا بندوبست کوي د میاشتې کتو دپاره چې هغو څه فیصله وکړه هغسې به کوئ یا معتمده شورا وي کمیټي وي هلته علما شورا وي چې خلک اعتماد کوي چې هغو فیصله وکړه بیا به تاسو روژه نیسئ په خپل سره په یو ملک ته اوسېږي د سعودي عرب سره یا بل ملک کې اوسېږي د سعودي عرب سره په خپل سر ته روژې نشي نیولی څو پورې چې حکومت فیصله نه کړي یا هلته شورا وي کمیټي وي معتمد هغې فیصله نه کړي یو کس په خپل سر د بل ملک سره روژه نیولی نشي د دې وجې نه دا خبره زده کوي چې د روژې د میاشتې لپاره معیار او قانون او ضابطه چې ده هغه میاشت کتدلي محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ والسلام د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي